نو د انسان زندگی کې د کم شي د کم اعمالو عادي وي مرګ به هم هغه شی په مخ ورځي، په لار په مرګ په حالت کې به هم هغه شی په زبان باندې جاری کیږي. عزیزانو په دې وجه باندې موږ د پاره پکار دی چې د مرګ تیاری وکړو. الله دې د مرګ د تیاری کول توفیق نصیب کړي. د آل او اولاد د قریبانو رشتہ دارانو بیوی بچه د زنانې او خاوند د دې دنیا د رشتہ دارانو د رشتہ داری خیال ساتل په خپل ځای صحیح دي، لیکن د دوی په وجه باندې د ښځې په وجه باندې د اولاد په وجه باندې د رشتہ دارانو په وجه باندې د آخرت او قبر ماحول هغه خرابول دا هیڅ عقل نه دی، دا بلکې بیوقوفي ده. په د اولاد د پاره د رشتہ دارانو د پاره د الله دین شاته غورځول دا ډیره د نقصان سودا ده، او د دین نقصان کول د دوی لپاره دا د دوی خپل آخرت بربادي او تباهي ده. او دا هیڅ وفام نه کی، هیڅ وفام نه کی. تاسو راته وایي چې موږ تاسو کې یو سړی مړ سي وفات سي، ښځې سره د اولاد سره څومره مینه او محبت وي، که د هغه مړي په باره کې دا ورته وویل سي یا د مړي وصیت وکړي چې که زه مړ سولم زما لاش زما بدن او زما جسد به یوه میاشته په کوټه کې په کور کې ږدې دا به نه وباسي، که بدبو راسم خیر دی را دي سي، لیکن مجال دی چې یو انسان مړ سي د هغه لوړ د هغه زامن د هغه بیبي د هغه زنانه ټول دا وایي چې دا سړی اوس مړ سو زموږ په کور کې مزید دته ځای نسته، موږ د ده څه وحشت راځي، بیره مې راځي، بیریږو د ده د لاش څه شپه نه ورسره تېري. هغه بیبي چې په کلو کلو یې په یوه کمره کې یو بستر کې ورسره شپه تېروله، نن چې کله دی مړ سو یوه ورځ هم نه ورسره تېروي، وایي دا لاش وباسئ، د دې څه موږ له ویره راځي، خوف راځي، لهذا د کور کې نه پرېږدي. که دا ورته وایي چې په دغه کمره کې به قبر ور جوړ کړو، نه جوړوي، نه تیارېږي. که ورته وایي چې د کور په انګړ کې د کور په صحن کې د کور په حویلي کې به دا سړی ښخ کړو، نه اولاد دې ته تیار دي نه ښځه دې ته تیاره ده، نه دا قبرستان ته یوسه هلته یې ښخ کړه. نو چې دومره معمولی تعلق دی د دې دپاره موږ خپل آخرت ولې خراب کوو؟ په دې وجه هوښیار انسان هغه دی، نبی علیه السلام فرمایي الکیس هوښیار انسان هغه دی من دان نفسه چې خپل حقیقت یې وپېژندي وعمل لما بعد الموت د مرګ بعد چې کوم مراحل را روان دي هغه دپاره تیاری وکړو. یقین ومنئ دوستانو د مرګ بعد د قبر ډېر سخت مراحل را روان دي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې قبر هر ورځ انسان ته आवाज کوي، اے انسان زه د تنهایی کوریم، زه د وحشت کوریم. او کله چې نیک انسان قبر له لاړ سي نو قبر ورته وایي چې په دې روی زمین باندې څومره انسانان ګرځېدل د ټولو څه زیات زما ستا سره محبت ولو، ما تا سره مینه وله، ته پر ما ګران وې. اوس قبر به ورته وایي چې ته ما له رالې نو ته به زما ښه سلوک ووینې، زما بهترین سلوک. وې حدیث کې راځي دا قبر د مړي ته دومره پراخ سي چې د ده نظر څونه رسېږي دا قبر یې دغونه پراخ سي، او د جنت کړکۍ ور باندې راخلاصي، خوشبو ور باندې راسي. او کم سړی چې د الله دې مې وساتي حفاظت وکړي د الله نافرماني ګناهونو کې زندگی تېره کړي، الله په نافرماني کې تېره کړي، د قبر تیاری نه کړي چې قبر له لاړ سي قبر ورته وایي اے انسان ستا راتګ دې نه مبارک ډېر بد کار دی وکړي چې ته ما له رالې، او زما په دې روی زمین چې څومره انسانان ګرځېدل د ټول انسانانو څخه مې زیات ستا سره نفرت کېدی، ته چې اوس ما له رالې زما درته غوسه یم، اوس به ته زما روش او زما رویه او زما هغه ووینې. وایي قبر دومره راتنګ سي رسول الله فرمایي دا ګوتې مبارکې نبي علیه السلام د لاسو داسې پله کې واچولې، دا ګوتې د لاسو یې سره جار کې. نبي علیه السلام فرمایل چې دا قبر دومره راتنګ سي چې په دې ګناهګاره د ده د پښتۍ به یو د بله داسې سره جار سي درله وخیږي. په دې وجه باندې عزیزانو د قبر ډیره سخته مرحله را روانه ده. په قبر کې سوال او جواب کیږي، په میدان محشر سوال او جواب کیږي، په قبر کې درې سوال کیږي مر ربک، په دنیا کې د خپل خالق څوک بالی، د رزق د عزت او د ذلت مالک دی څوک، دکاندار دکان ولو کاروبار او ملازمت وک الله دی بالی. دویم ومن نبیو که نبی څوک دی، طرز زندگی دی د چا په طرز تیروله، ځوان او زندگی دی د چا په طرز باندې تیروله. په دی وجه د نبی ستا غم شادی واده کوزده مړی او ستا چې څومره مراحل ولو هغه د پښتون په رواج کول که د زما د پیغمبر په سنت باندې کول. موږ په دې خپل زندگی موږ ودونه کوزدې شادي او غم دا په پښتني رواج کوو که د رسول الله په سنت مطابق کوو. په دې وجه په قبر کې به د دې تپوس کیږي من نبیو که نبی دې څوک.
چې زندگی د نبی په سنت تیر کړي هغه ورته وایي چې نبی نا محمد صلی الله علیه وسلم او چې د رسول الله په طرز سنت زندگی نه کړي خپل خواهشاتو په خپل رسمو او رواجو تیر کړي اسړی و جواب نشي ورکول جواب سب عاجز دی او دریم پوښتنه دا کیږي د رسول الله تصویر ورشي چې دا څوک دی که د نبی علیہ السلام په طرز زندگی تیر کړي ورته وایي چې دا پیغمبر علیہ السلام دی او کني تیر کړي الناس یقولون کذا وکذا خلق دنیا کې به داسې خبرې کوله زما خبر کوم نو الله رب العالمین به بیا ور باندې فرشته مسلط کی در قیامت پوری ودا سړی په عذاب باندې اخته او کم سړی چې په دین زندگی تیر کړي هغه به د ټولو سوالو صحیح جواب ورکړي په دی وجه عزیزانو یو سخت مرحله را روانه ده په میدان محشر نبی علیہ السلام فرمای چې د هر انسان سبا څلور پښتنې څلور سوال به الله کی سوال کول ولا به الله او جواب زو تور کو نبی علیہ السلام فرمای لا یزال قدم عبد حتى يسأل عن 40 دا هغه وخت پورې د یو انسان شی د خپل ځای نه پورته کیږي چې د څلورو سوالو جواب یې نه ورکړي عن عمره فيما افناه اول به د عمر د زندگی تپوس الله کې زما بنده 10 کال 40 کال 50 کال زندگی عمر می در کړیو د دې پڅ کې تیر دا تور بیشته دی پڅ کې سپین کې دا خپل زندگی او ځواني دی پڅ جذباتو کې کوم ارادو په کوم هغه کې ولګول ضرور به دا پښتنه تپوس الله کې او زه ته جواب ورکو او دویم عن عمره عن شبابه فيما ابلغ جوانی دا د ځواني نعمت په چش کې تیر او دریم پښتنه عن علمه ماذا عمل به څومره علم دي درلود څومره علم لري درلودي په هغه علم دي ساملو اوس موږ به دا پښتنه کوو چې دا پښتنه بنو صرف د علماو سکیږي هر سړی چې څومره علم لري د علم مطابق د معلوماتو دینی معلوماتو مطابق به د تپوس کیږي او سلرم پښتنه عن ماله من اين اكتسب وفيما انفق مال د څنګه ګټي د مال د ګټلو طریقې جائز وي کنه جائز وي حرام وي سود وي غلا وي او که دو نمبري وک رښتیا کاروبار او صحیح سوچا وفيما انفق او دا کم روزي چې د ګټلو د دې پڅ کې خرڅ کړل ستا رزق او روزي په سک کې خرڅدله په څه کې دې مصرف کوله په الله باندې قسم دا څلور سوال پښتنه به الله رب العالمین کې رسول الله لا یزال قدم عبد هغه وخت پورې انسان په میدان محشر قدم اوچت نه کې قدم په شب پورته نه کې چې درسو الله ته دې څلور جواب نه ورکړي